د افغان کرکټ لوبغاړی قیس احمد یو داسې کارنامه چې د افغانستان رنګ نور هم روښانه او په نړۍ کې وځلوه. چې ملګرو څه کار او کارنامه یې کړې ده، دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. افغان کرکټ لوبغاړی قیس احمد په 2020 کال د برتانیا په ګلوسټر شایر کاونټي کرکټ کلب سره ملګری شي. 19 کلن لیګ سپینر قیس احمد به د یاد کرکټ کلب سره په شل اوریزو او فاینل شپږ اتلولیو سیالیو کې ولوبیږي. دغه ځوان لوبغاړی په سپټمبر میاشت کې له بنګلادیش سره په ټیسټ لوبه کې برخه درلوده او دغه راز یې د اسټرالیا په بیګ باش کرکټ سیالیو کې د هوربوټ له لورې ونډه اخیستی. نوموړی د وروستیو کې د انګلستان راتلونکي دوبۍ سل توپیزو سیالیو لپاره د ویسټرن فایر له لورې د 80,000 پاونډو په بدل کې اخیستل شوی و. د ګلوسټر شایر اوسېدونکي ډاوسن وایي، موږ د 2019 کال کې خورا پیاوړې سیالۍ درلودې او قیس به د خپلې لوبې د بلدونکي وړتیا پر مټ له موږ سره مرسته وکړي چې د لوبې په لنډ او اوږد فارمټ کې پر مخ ولاړ شو. همداشان ښاغلي ډونسن زیاتوي، دی د نړۍ له خورا جالبو ځوانو سپینرانو یو دی او زه هیله من یم چې دی به زموږ شل اوریزو او کاونټي سیالیو ته نور اهمیت ور وبخي. بل ورته قیس احمد په دې تړاو وایي، د نړۍ په لر او بر کې مې د شل اوریزو سیالیو پر مهال تل ارمان و چې انګلستان کې فرست کلاس کرکټ چې له سره توپ سره مې وړتیا لا ډیره شي. له ډاون سره یو ځای د لوبې ته هیله من یم. ملګرو که مطلب مو خوښ شوی وي نو په مهربانۍ سره یې در سره لایک کړئ.